اوکې ګلابه نن به مونږه انډرسټینډ کوو فریزل وربس. اول خو تاسو په دې باندې ځان پوهه کې چې فریزل وربس چې دي هغه په انګلیش کې د مینینګ په لحاظ سره د ټولو نه ټریکیست پارت دی. کله چې تاسو د دې نه مینینګ اخلئ نو ستاسو نه میسټیک کیږي. وجه دا ده چې د ورب یوه معنی او چې کله د دغه ورب سره پریپوزیشن ولګي، یعنی د دې ورب نه کله فریزل ورب جوړ شي نو د هغې معنی بالکل بدل شي، نو تاسو بیا هغه مینینګ چې دی هغه غلط وکړئ. ورب او فریزل ورب په دې کې ډیفرنس دی. اول ځان پوهه کې چې فریزل ورب چې دی دا وایي څه ته. ګورئ فریزل ورب دې ته وایي چې کله د ورب سره یو پریپوزیشن ولګي، د ورب سره یو پریپوزیشن جمع شي او هغه د دې ورب نه بالکل ډیفرنٹ مینینګ ورکي، نو دغه کې د ورب او د پریپوزیشن د کمبینیشن ته د فریز ته به بیا موږ وایو فریزل ورب. یعنی ورب چې یوازې نو یوه معنی به ورکي، خو چې کله ورسره پریپوزیشن ولګید او د دې نه فریزل ورب جوړ شو نو دغه فریزل ورب چې دی هغه به بیا بالکل ډیفرنٹ مینینګ ورکي. پوه شئ په دې خبره باندې؟ لکه د مثال په تور باندې چې کله زه ووایم چې ټرن، نو د ټرن مینینګ چې دی هغه دی راګرځېدل، ټیک ده، موړ نه. خو کو چېرې د دې ټرن سره مونږ ولګو اساید، ټرن اساید، نو د دې معنی بیا څه ده؟ تبدیل کرنا، چینج کرنا، بدلول. او کو چېرې د دغې ټرن سره مونږ آف ولګو او ډبل اف، نو د دې معنی بیا څه دی؟ بندول. کو د دغې ټرن سره مونږ آن ولګو نو بیا معنی څه ده؟ کولاول. لکه مونږ وایو پنکه آن کا، نو مونږ وایو پنکه ټرن آن کا، د دې مطلب څه؟ پنکه کولاوه کا، دا پنکه ولګوه. ټیک شو؟ دغه شانتې د ټرن سره چې کله ډاون ولګي نو دا دی بالکل ریجیکټ کول، چې یو خبره ته ونه مانې، ریجیکټ یې کړې، ریفیوز یې کړې، نو هغې ته مونږ څه وایو؟ ټرن ډاون ورته وایو. نو که چېرې تاسو د ټرن ورډ ته وګورئ، د ورب ته وګورئ، نو دا ټرن ورب یوازې معنی څه ده؟ راګرځېدل، موړ نه. خو چې کله د دې ټرن سره مونږ پریپوزیشن ولګو او د هغې نه فریزل ورب جوړ شي نو بیا معنی بالکل ډیفرنٹ شي. اوس په دې خبره باندې پوه شوئ چې د فریزل ورب نه مراد څه دی؟ ښه، اوس تاسو په ذهن کې به دا خبر راځي چې سر د فریزل وربس به مونږ څنګه یادو، د دې طریقه کار به څنګه وي؟ نو په انګلیش کې د دې فریزل وربس خپل سیټس دي. یو څو سیټس چې دي هغه به ترې انشاءالله مونږ انډرسټینډ کوو. لکه نن مونږ ټرن چې دی دا مونږ لیکلی دی، دغه شانتې بیک دی، د دې نه علاوه سیټ دی، ډېر شي دغه شانتې فریزل وربس چې دي د هغې سیټس دي، د هغې ګروپس دي، هغه به انشاءالله زه تاسو ته په ټیم سره ایکسپلین کوم. نن تېنه اولنی چې دی هغه دی ټرن. فریزل ورب چې دی هغه به مونږ د څه نه جوړو؟ د ټرن ورب نه به مونږ فریزل وربس چې دی هغه جوړو او د هغې په مینینګ او د هغې سره سره سنټنسز کې به هم استعمالو، نو ستاسو به دا مایند بالکل کلیر شي. ټیک ده؟ د ټرن معنی خو مونږ اول دا وکړه چې د ټرن مطلب څه شی دی؟ راګرځېدل یا موړنه. ټیک شو؟ اوس د دې ټرن نه چې کله مونږ دې سایډ ته بای ولګو، بای ټرن، نو د بای ټرن معنی څه ده؟ نمبر په نمبر باندې، باری باری، یک کے بعد دیګرې. لکه مثال په طور باندې یو لاین لګېدلی دی او په هغې کې د یو یو کس نمبر راځي او نمبر په نمبر هغه خپل کار کوي او واپس راځي. ټیک شو؟ نو دا نمبر په نمبر باندې راتلل یا نمبر په نمبر یو څیز حاصلول، د هغې دپاره مونږ بیا استعمالو بای ټرن. لکه مثال په طور باندې کو په سنټنس کې مونږ استعمالو نو څنګه به استعمالو؟ The students came into the principal office by turn. students د پرنسپل آفیس ته نمبر په نمبر باندې راغلل، یک کې بعد دیګرې راغلل یا باری باری راغلل. ټیک شو؟ دویم فریزل ورب زموږ سره دی هغه دی ټرن اباوټ. ټرن اباوټ راګرځېدو ته ویل کېږي، په چا پسې سړی راوګرځي. ټیک شو؟ لکه مثال په طور باندې زه وایم چې she turned about and looked at me angrily. ٹھیک ده؟ یا she turned about and passed a smile. دا بل زموږ سره څه دی؟ turn aside. turn aside معنی څه ده؟ لکه بدلول، چینج کول. ټیک شو؟ چینج. لکه مثال په طور باندې زه وایم چې she turned aside her decision. هغې خپله اراده چې ده هغه څه کړه؟ بدل کړه. ټیک شو؟ نو د بدلولو دپاره بیا څه استعمالیږي؟ ټرن اساید استعمالیږي. بل دی ټرن اگینسټ. ټرن اگینسټ معنی څه ده؟ لکه مخالف هو جانا، مخالف کېدل، د یو بل
نه خلاف کېدل دې ته ویل کېږي turn against. لکه مثال په تور باندې زما چې the two brothers turn against our property matter. ٹھیک شو یا the two friends turn against because of a girl. ٹھیک شو بل زموږ سره څه دی هغه دی turn away. turn away معنی ده وباسل نکال دینا. لکه مثال په تور تاسو د جاب نه وباسي د سکول نه دی وباسي ټیک شو نو د هغې دپاره موږ استعمالو turn away. لکه د مثال په تور باندې the director turned away the rotten eggs. ټیک شو بیکاره چې کوم ټیچران یا بیکاره پرزې چې وي هغه ټولې څه کړي هغې وباسلې. یا داسې هم ته ویلی شي چې the director turned away all fresh water sellers. چې څومره هم نا تجربه کار کسان وو د ډایرکټر سره هغه ټول څه کړو هغې د کالج نه یا د سکول نه وباسل. ټیک شو ښه بیا د دې نه بعد تاسو راشئ turn back. turn back مطلب څه شی دی واپس راتل واپس آنا. لکه مثال په طور باندې after taking the classes I turned back my home. ټیک شو بیا turn down. turn down معنی ده رد کرنا ریجیکټ کول ریفیوز کول. ټیک شو لکه مثال په طور باندې زده یم چې she turned down my proposal یا the principal turned down my application یا turned down my request. تاسو هر قسمه ورډ د دې سره بیا نور په استعمالولی شئ. بل چې دی هغه دی turn off. turn off او turn on دا خو بالکل سمپل دی تاسو په ډے ټو ډے لایف کې هم استعمالوئ. لکه turn off معنی چې دا هغه دی بجلی بندول پنکه بندول لایټ بندول دې ته موږ وایو turn off. ټیک شو لکه مثال په طور زه وایم چې turn off the lights دغه شانتې turn off the fan. بیا بل چې دی هغه دی turn on. نو turn on چې دی هغه دی کولاول سټارټ کول. لکه زه ته وایم چې پنکه ولګوه یا پنکه سټارټ کا دغه شانتې بلب ولګوه. نو سو turn on the fan یا turn on the lights یا the tube light. بیا د هغې نه بعد دی turn over. دا turn over word چې دی نو دا د دې مطلب دی اړول. په پښتو کې تاسو وایئ نه پیج واړوه هغه تاسو چې په دغه کې پی ټي او لیکئ پیج turn over دا اخ دی. ټیک شو turn over مطلب څه شی دی اړول. زه هم چې پیج واړوه نو turn over the page. ټیک شو د دې نه علاوه turn over چې دی هغه د غور دپاره هم استعمالیږي. لکه موږ په دې خبره باندې یا په دې میټر باندې غور وکړئ. بل چې دی هغه دی turn to. turn to ویل کېږي ته په یو کار باندې یا په سټډي کې ته بس ولګې پې لګ جانا مونږ وایو لکه ورشه ولګه په دې کار باندې ورشه په سټډي باندې شروع وکړه ولګه په سټډي باندې. نو د هغې دپاره بیا مونږ استعمالو turn to. لکه زه دا به ووایم چې all the labour turn to their works. ټیک شو یا زه تا ته وایم چې turn off your mobile phone and turn to your studies. ګورئ صاحبانو دا د turn سره چې څومره ریلیټډ فریزل وربز وو هغه تاسو ته ما ایکسپلین کړو. د دې نه علاوه نور هم کیدی شي تاسو په نیټ باندې سرچ وکړئ. لازمي نه ده چې د دې صرف دا مینینګز دي او د دې صرف او صرف 10 کا فریزل وربز جوړیږي. نور هم کیدی شي په نیټ باندې تاسو سرچ وکړئ. خو دا هغه کامن دي نو ما تاسو ته ایکسپلین کړو.